السلام علیکم ګرانو محترم کتونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بیاست. راځو نن یو ډیر مهم کمانډ چې مخکې به درسو کې زما څخه پاته سوی و هغه نن تاسو ته ښیم او د هغه کارکردګي تاسو ته ښیم چې هغه په څه ډول کار کوي. نو په هغه باندې شروع کوو. د هغه دپاره مو دغه عکس راوړی دی، یعنی موږ څنګه کولی سو چې دغه ماشوم د دې عکس د بیکګراوند څخه جلا کو او ترڅنګ یې دا وریښتان هم په ډیر مهارت سره جلا سي. یعنی دا په پین ټول باندې ډیر سخت دی دا کار، او دغه رقم په پولیګونل لاسو ټول، په لاسو ټول باندې او په میجیک وین ټول چې هغه عبارت له دغه ټول څخه دی، مګنیټیک لاسو ټول، پولیګونل لاسو ټول او دغه رقم په سلیکشن ټول باندې د دې سلیکټول ډیر ستونزمن کار دی. نو راځو هغه کمانډ کچیرې موږ تاسې لاسو ټول کلیک کو د سلیکټ ان ماسک په نامه سره راځي چې دا په نورو فوټوشاپو کې د ریفاین ایج په نامه سره و او د هغه تر مخه د ایکسټراکټ په نامه سره و په زړو فوټوشاپو کې. اما کله چې 2018 یا د 2019 څخه تر 18 او تر 19 پورې هم فوټوشاپونه راغلي دي، په هغو کې د سلیکټ ان ماسک په نامه سره کله چې تاسې میجیک وین ټول وي دی فعاله کېږي، دی ورسره دی. که لاسو ټول وي او که سلیکشن ټول وي دی ورسره دی. دغه رقم که پین ټول وي دی نه راځي. صحیح؟ نو راځو اول دا عکس باید په زوم حالت کې وي. صحیح؟ دا یو سره زوموو او وروسته په هر ټولز باندې چې په هر ټول چې موږ سلیکټوو په هغه ټول یې سلیکټولی سو. د مثال په ډول زه راځم کویک سلیکشن ټول اخلم. کله چې مې کویک سلیکشن ټول واخیستی نو د برش سایز یو څه غټوو په دا اندازه سره. صحیح؟ دا کمانډونه خو ټوله ما درته تشریح کړي دي، فقط نن زموږ کار تر دې کمانډه پورې دی چې سلیکټ ان ماسک څه وظیفه لري. دا پر هر عکس نه اپلای کیږي. ګرانو کتونکو، تاسې ته به دا دغسې چې دا پر هر عکس ولې نه اپلای کیږي؟ په خاطر د دې چې دا یوازې هغه عکس سلیکټوي چې د شخص یا د شي شاته سپین بیکګراوند او یا هم سپین ته ورته بیکګراوند وي، نو دا هغه عکس سلیکټولی سي. او دغه رقم یې شاته بلر وي، عکس روښانه وي، دا هم په دې ټولز باندې موږ سلیکټولی سو. نو د هغه ټولو څه تر مخه راځو نن پر دغه عکس باندې کار کوو. د دې تر مخه که موږ پر دې کار شروع کوو باید دا ووایم چې هغه عکسونه چې هغه وریښتان یې هر څونه په اصطلاح فاشل سوي وي، تور وریښتان وي او بیکګراوند یې هم خام تور وي ورسره، هغه عکس موږ ډېر په مشکل سره سلیکټولی سو. نو ښه خبره به دا وي چې وریښتان که هر څومره په اصطلاح بابر پاشل سوي، هر کم چې وي وریښتان، خو بیکګراوند یې باید سپین او سپین ته ورته نږدې رنګ ولري. نو بیا موږ کولی سو چې په ډېر اصلي شکل سره د عکس را جلا کو او بل بیکګراوند ته یوز. که چیرې د پاسپورټ سایز عکس وي او بیکګراوند یې شاته یو رنګ وي، آسماني، سپین او دغه رقم خام سلیټي رنګ، نو موږ کولی سو چې هغه وخت بیا د دغه سلیکټ ان ماسک څخه کار واخلو. طریقه کار یې داسې دی چې اول سر به تاسې په هر ټولز باندې چې تاسې سلیکټوئ دا عکس، که هغه په لاسو ټول وي، که په میجیک وین ټول وي او که دغه رقم په سلیکشن ټول وي، خو زه راځم په کویک سلیکشن ټول سره دا سلیکټوم. داسې چې د دا ځای څخه شروع کوو په همدې شکل سره. صحیح؟ اوس که موږ چیرې د عکس وګورو دا به ټوله سلیکټ سوي وي، خو دا برخې به بیرته لاسو ټول راواخو او په داسې شکل سره به یې ځینې منفي کو. دا به یې څه راغټ کو
او راځو بیرته کویک سلیکشن ټول را اخو د منفي علامه و د برش سایز یو څه کوچنی کوو او دغه د ګوتې نښان چې دی کوشش کوو چې ګوته مکمل ټوله پکښې راسي. په همدې شکل سره چې ټول مو کله سلیکټ کړي اوس راځو د سلیکټ اینډ ماسک کمانډ وهو. کله چې مو دا کلیک کړئ د دې په اوله برخه کې د عکس هغه ویو تاسو ته درښیي چې تاسې عکس په کوم ویو سره ګورئ، په بلیک اینډ وایټ سره یې ګورئ، دغه رقم په آن بلیک سره یې ګورئ او دغسې په آن وایټ سره یې ګورئ. شارټ کټ یې د هر یوه د معلوم دی VMOTKY که دغسې د لیر په شکل سره داسې ګورئ. خو موږ راځو په اورلی شکل سره یې ګورو ځکه چې د دې شاته بیکګراوند هم ورسره معلومیږي. کله چې مو اورلی ووالئ بیا وروسته راځو عکس یو څه غټوو، همدغه ټول باندې کلیک کوو، وروسته هغه سلیکشن چې موږ نورو سره کړی دی هغه ورسره اډوو، داسې چې موږ پرې ایښی دی هغه سلیکشن هغه ورسره اډوو چې تر څو ښه پوره مکمل کټینګ زموږ دا وسي، ځکه چې د عکس ډېر غټ دی او دغه رقم دلته هم تاسې د برش سایز غټولی او کوچنی کولی سي او که چیرې ټول لیرونه ستاسې سره یو رقم وي د سمپل آل لیر تڼۍ هم انتخابولی سي، نو د برش سایز به یو څه ور کوچنی کړي، هارډنس به یې ور ډېر کړي، وروسته به بیا راسي پر دې باندې به داسې کار وکړي. نو هغه وریښتان چې موږ پرې ایښي وه هغه به هم ورسره سلیکټ کړو او د هغه څخه وروسته باید د سمارټ ریډیوس اپشن ستاسې دا فعاله وي. دا ریډیوس که هر څومره تاسې ډېر کړئ د عکس هغه سلیکټ سوې برخه تاسې ته نه درښیي، هغه نوره برخه درښیي. چنانچه د عکس ډېر غټ دی فرق یې ډېر لږ راوځي، خو تاسې خپل په کمپیوټر کې یو کوچنی عکس داسې واخلئ د خپلو ماشومانو څخه او وروسته بیا پر دې باندې پریکټیس وکړئ. نو راځو دا بلې برخې ته یې دلته په ګلوبل ریفاینمنټس کې د سموت اپشن تاسې فعاله کولی شئ، څومره روښانه باید دغسې فیدر ورکولی سي او دغه رقم کانټرسټ ورکولی سي او د شیفټ ایج تڼۍ هم وایلی سي. په دې سره ټوله سیټینګ کېږي. صحیح بیرته به راولاړ سئ چې بیا راځو آوټپوټ سیټینګ یې باید څنګه وي. آوټپوټ په سیټینګ کې دوې برخې فعاله دي، که چیرې موږ یوازې سلیکشن ساحه کوو، که په نوي لیر ماسک کې جوړوو او که په نوي لیر کې جوړوو، نو زه راځم په دغه باندې نیو لیر ویت لیر ماسک پر دې باندې کلیک کوم او اوکې کوم. په اخر کې نور ټول کار خلاص دی، دا مې اوکې کړي. موږ ته په دا شکل سره هغه عکس د بیکګراوند څخه را جلا سو. اوس غواړم چې د دې څخه یو ډپلیکیټ واخلم، پر دا خوا باندې راسته کلیک کوم او دلته لیکلی دی ډپلیکیټ لیر، د دې څخه یو ډپلیکیټ کافي اخلم او دا اول ته رنګ نوم ورکوم چې بیبي او دا بل ته هیر وریښتان. صحیح اوس غواړو چې د دې یو څه اجسټمنټ ور وکړو. نو پر د هیر د وریښتانو پر لیر باندې پر دا ماسک باندې پر عکس باندې نه پر ماسک باندې دریږو او ځو ایمیج منیو ته اجسټمنټ او لیول شارټ کټ یې کنټرول ال دی، پر دې باندې کلیک کوو، یو څه د دې لیول ور برابروو. صحیح ګورئ اوس په دا شکل سره که چیرې موږ راډیر کړو د دې هغه ساحه چې نه معلومېده هغه وروسته معلومیږي، نو په دا اندازه سره ورکوو او دلته دا لیول هم تاسې ګورئ چې پوره فرق یې تقریبا راوځي. په همدې شکل سره اوکې کوو. کله چې مو دا عمل ترسره کړئ اوس راځو دا د هیر لیر چې دی دلته په لیر فینل کې موږ دا د ملټیفلای پر نامه درو، ځکه چې د هغه لیر سره د بیبي د لیر سره دی میچ راځي، نو بیا مجبور یې چې هر وخت مو دغه لیر بل لیر ته وړي دواړه به سلیکټو وړو به یې، ځکه چې د دې فرق راوځي. څنګه؟ داسې که چیرې زه بیکګراوند ته چې دا د بیکګراوند لیر دی و دې ته زه رنګ ورکم
فرضاً د رنګ شارټکټ چې و هغه شیفټ F5 و چې فیل موږ ورته وایو په ایډیټ منیو کې پر دې باندې کلیک کوم او راځم یو داسې رنګ ورکوم چې زموږ عکس هغه تغییر یې پکښې راسي. فرضاً دا رنګ زه ورکوم. اوس راځم د هیر لیر ته او دلته دی د دا بل سره ملټیفلای کوم. اوس چې کوم تصویر تاسې ویني کله چې دا زه کلیک کوم بیا تاسې فرق وګورئ. صحیح ورته وګورئ بالکل هغسې رنګ دی چې موږ غوښتی چې وریښتان موږ په مکمل ډول سره چیش کو کټ کو ټول وریښتان په مکمل ډول دا دې راکټ سوي دي. صحیح اوس موږ کولی سو چې دا لیر و بل لیر ته یوسو. د مثال په ډول دا به دواړه سلیکټوو او ماسک مو په دا خاطر کړی دی کله چې پر دې باندې موږ ډبل کلیک وکړو موږ کولی سو چې بیرته په دې کې فیدر ورکو. صحیح دغه رقم ډینسیټي هغه شاته بیکګراوند باید معلوم سي څونه اندازه. صحیح نو بیرته کولی سو چې چینجز پکښې راولو. دا ماسک فایده همدغه ده چې بیرته چینجز پکښې راوستل کیږي. نو دواړه سلیکټوو د کنټرول بټن په نیولو سره دا هم سلیکټوو هغه هم او بیا راځو موو ټول انتخابوو او دا را اخو و دا لیر ته یې راوړو. صحیح کله چې مو دې لیر ته راوئ د کنټرول ټي بټن به ونیسئ او یو څه اندازه به دا لیر کوچنی کې الټ بټن ونیسئ د ماوس سکرول هغه هر غړي مخ پر شا راوپیچئ. نو دا یو څه اجسمنټ وو بیا شیفټ ورسره نیسو پر دا کونج باندې څه داسې کوو چې دی به په هغه اندازه کوچنی سي کم چې موږ غوښتی. په همدې شکل سره وروسته به خپل عکس غټ کو. نو ګورئ دوستانو عکس په مکمل ډول سره وریښتان یعنی څوک دا نسي ویلی چې دا عکس دی د یوه ځای څخه کټ سوی وي او دلته دې راوړل سوی. نو دا و د سلیکټ ان ماسک وظیفه چې موږ یې په مکمل ډول سره د دې هلک وریښتان پرې کړل. یعنی دا په پین ټول سره ډېر مشکل کار او دغه رقم په لاسو ټول سره ډېر مشکل کار و. نو موږ په دا ټول سره وکړئ. اوس څوک په دې نه پوهېږي خلک دا فکر کوي چې دا عکس اوریجنل دغسې اخیستل سوی. ګرانو دوستانو تاسې زما هره ویډیو چې وګورئ د هغه څخه وروسته 10 دقیقې 20 دقیقې څومره چې ستاسې په وسه یې هغو نه پریکټیس پر هغه ټولز یا پر هغه کمانډ باندې وکړئ. ضرور دی چې حتما به ستاسې په ذهن کې پاتېږي او ستاسې به زده کېږي. نو دا د سلیکټ ان ماسک کمانډ و چې همدغه وظیفه لري. خدای دې وکړي چې دا ویډیو ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلې وي. که چیرې ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلې وي زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ د بیل تڼۍ ووهئ تر څو زموږ نوې ویډیوې په اپډیټ شکل در تاسې پورې در ورسیږي او دا ویډیو پر سوشل سایټو باندې لکه فیسبوک ټویټر واټساپ پر دغو باندې یې شیر کړئ. تاسې هغه دوستان چې هغه هم فوټوشاپ زده کوي هغه به هم د دې زده کړې څخه برخمن سي. الله مو ښه وساته. خدای مو مل سه. ښه چارې ښه ژوند او ښه صحت ولري. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.